موږ ودغه ته ګورو چې دا کوچنۍ ګناه ده، دا غټه ګناه ده، دا صغیره ده، دا کبیره ده. که کوچنۍ ګناه وه، صغیره ګناه وه، بیا خلک پروا نه ساتي چې ته دې ته مه ګوره چې دا ګناه غټه ده که کوچنۍ. ته دې ته وګوره ته چې د کوم چا نافرماني کوې هغه غټ دی که کوچنی دی. ته چې د کوم چا نافرماني کوې هغه ذات هغه لوی دی که کوچنی دی، هغه احکم الحاکمین دی. او چې کله د انسان په زړه کې د الله پاک خوف وي، دا چې معمولي ګناه وکړي پر دا سړي باندې دونه بوجي لکه دا غر چې پر سر باندې ورکښېږدي. دنیا کې د انسان پیدا کېدل دا آسانه دی، لیکن انسان جوړېدل دا مشکل دی چې انسان د انسانانو رقم زندگی تیروي. انسان چې په صحیح معنا انسان ګرځي، انسان جوړیږي، دا مشکل دی. الله پاک د انسان په دنیا کې د انسان د جوړېدو دپاره دین راستولی دی. په دین سره انسان جوړیږي او د دین د اطاعت بنیاد تیره جمعه دا بیان شوه چې درې شیان: یو محبت الهی، دویم خوف، دریم امید. پر محبت الهی تیره جمعه خبره وسو، بل خوف او بل امید چې یو انسان د الله پاک خوف او بل الله پاک څخه امید. او خوف او امید دا دوه داسې شیان دي چې انسان له ګناهو راګرځي او د الله پاک و اطاعت ته برابروي. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان به د خوف او د امید په مابین کې. د الله پاک په خوف سره له انسانه څخه ګناه پاتېږي او د الله پاک څخه امید، د رحمت امید، دا انسان پر نیکو اعمالو باندې وبراوي و نیکو اعمالو ته تیاروي. علماء کرام پر دې باندې بحث کوي چې دا دوه کیفیت چې یو خوف او بل امید دی، دا به سړی څنګه ساتي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې په ځواني کې پکار دی انسان د الله پاک خوف پر ځان باندې غالب کړي، او په بوډاپه کې پکار دی چې انسان د الله پاک د رحمت امید پر ځان باندې غالب کړي. دغه رقم په صحت کې چې انسان یې پکار دی چې د الله پاک خوف پر ځان باندې غالب کړي، ولی په ځواني او په صحت کې دا کې د انسان څخه د الله پاک نافرماني کېږي. نو په ځواني او په صحت کې پکار د انسان خوف د الله پاک پر ځان باندې غالب کړي، او په بیماری کې پکار دی چې انسان امید د الله پاک رحمت دا پر ځان باندې غالب کړي. دغه رقم د خوشحالۍ په حالت کې، په ښه راحت کې، په دا وخت کې پکار دی انسان د الله پاک خوف پر ځان باندې غالب کړي، او د مصیبت د غم په وخت کې پکار دی چې انسان د الله پاک د رحمت امید دا پر ځان باندې غالب کړي. لیکن نن په معاشره کې د انسانانو له زړو څخه د الله پاک خوف وتلی دی.
ځکه چې انسانان د الله پاک په نافرمانۍ باندې مبتلا دي. دروغ عام دی، غیبت عام دی، تهمت عام دی، او چې کله د انسان په زړه کې د الله پاک خوف وي، دا چې معمولي ګناه وکړي، معمولي نافرماني وکړي، پر دا سړي باندې دونه بوجي لکه دا غر چې پر سر باندې ورکښېږدي. او د انسان په زړه کې چې د الله پاک خوف نه وي، دا چې نافرماني وکړي دی هم نه ورته معلومېږي لکه مچ چې پر سر ناست، د مچ رقم بوج هم نه پر راځي. نو د انسان چې له ګناهو څخه راګرځوي، له جرایمو چې راګرځوي، له بېلارۍ چې انسان راګرځي، دا د الله پاک په خوف سره راګرځي. جرایم په پولیسو نه رکاویږي، جرایم دا د یبسي په چوکیانو نه رکاویږي، جرایم دا په تاڼو نه رکاویږي، جرایم دا په قوانینو نه رکاویږي. جرایم چې رکاویږي، نافرماني و بېلاري چې پاتېږي، دا د الله پاک په خوف سره چې د انسانانو په زړو کې د خدای خوف وي، هغه بیا په تنهایي کې چې تن یې تنها دی ناست دي، او د ده په زړه کې د الله پاک خوف وي، دا بیا نافرماني نه کوي. لیکن نن زموږ و دا خواته توجه نشته د مسلمانانو چې موږ د الله پاک خوف، د الله پاک عظمت دا په زړو کې راوړو. موږ و دغه ته ګورو چې دا کوچنۍ ګناه ده، دا غټه ګناه ده، دا صغیره ده، دا کبیره ده. که کوچنۍ ګناه وه، صغیره ګناه وه، بیا خلک پروا نه ساتي. حالانکه علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې ته و دې ته مه ګوره چې دا ګناه غټه ده که کوچنۍ، ته و دې ته وګوره ته چې د کوم چا نافرماني کوې هغه غټ دی که کوچنی دی. ته چې د کوم چا نافرماني کوې هغه ذات هغه لوی دی که کوچنی دی، هغه احکم الحاکمین دی. نو موږ پکار دی په زړه کې د الله پاک خوف راولو. دا زموږ چې کوم بزرګان تیر سوي دي، د هغو محنت د انسانانو پر زړو باندې و چې په زړو کې د الله پاک خوف پیدا شي، په د انسانانو په زړو کې د الله پاک عظمت راشي،